دا وظیفه نهایتي ویل اسانه ده خو ډیره طاقتور او پرتاثر وظیفه ده. په یوه شپه به د هر قسم ته حاجت که الله کول فرسي، په یوه شپه به د هر قسم ته دعا سي کوي الله به یې قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله. محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ لره، الله تعالی مو تل کامیاب او خوشاله لره. دوستانو، د نن مبارک د یوې شپې یو داسې عمل در سره شریک کوم چې انشاءالله په د یوه شپه به ستاسو هر حاجت پوره سي. هغه حاجت چې له ډېرو کلونو نه پوره کېږي، د کم انسان چې حاجت نه پوره کېدی، نن یوه شپه دې دا وظیفه وکړي. انشاءالله د دې شپې مبارکې په برکت سره الله تعالی ستاسو دا هر حاجت در پوره کوي. دا وظیفه نهایتي ویل اسانه ده خو ډېره طاقتور او پرتاثر وظیفه ده. په یوه شپه به د هر قسم ته حاجت که الله کول فرسي، په یوه شپه به د هر قسم ته دعا سي کوي الله به یې قبول کړي. که د مال او د دولت حاجت لري، که د رفوع حاجت لري، که د رشتې حاجت لري، که د کاروبار د روزګار د نوکري حاجتونه لري، دا په خپل زړه کې، په خپل دماغ، په خپل تصور کې کیدي او یو شپه دغه عمل وکړي. انشاءالله د دغه یوې شپې په برکت سره به الله ستاسو دغه ټول حاجات در پوره کړي. دا وظیفه د دوستانو د یو کوچني درود شریف دی. د درود شریف په وظیفې په کولو سره د انسان حاجتونه هم پوره کیږي، د انسان دعاګانې هم قبلیږي او د انسان د زړه هر خواهش الله پوره کوي. حدیث کې هم راځي چې یو وارې درود شریف پر نبی علیه السلام څوک ووایي، الله پاک جل جلاله د قیامت په ورځ د هغه انسان ته د رسول الله شفاعت ور نصیب کوي. نبی علیه السلام خپله فرمایي چې د قیامت په ورځ زما د څنګ ملګري هغه کسان دي چې چا په دنیا کې درود شریف پر ما باندې ډیر ویلی. د چا چې رشته نه کېږي هغه د درود شریف وظیفه شروع کړي، انشاءالله الله به د هغه رشته خلاصه کړي. د چا چې کاروبار نه وي درود شریف وظیفه د شروع کړي، الله به خپل ذاتي کاروبار روزګار ورکړي. څوک چې د نوکري په تلاش کې وي نه پیدا کېږي، د درود شریف وظیفه دی وکړي الله به ښه نوکري ورکړي. د چا چې اولاد نه وي د درود شریف وظیفه د شروع کې الله به اولاد ورکړي. د چا چې زندگی خراب وي، مشکلات په زندگی کې، مصیبتونه وي، غمونه پریشانۍ وي، د درود شریف وظیفه د شروع کې الله به دا ټولې پریشانی مصیبتونه غمونه ختم کړي. څوک چې پر دښمن باندې کامیابی غواړي د درود شریف وظیفه د شروع کې الله به پر خپل دښمن باندې کامیاب کړي. څوک چې غواړي چې زما ټول حاجتونه د پوره سي، الله دې پوره کړي له غیبي دربار څخه. د درود شریف وظیفه د شروع کې الله به ټول حاجتونه له غیبي طریقو څخه ورپوره کړي. نو نن درته هغه وظیفه ښیم چې درود شریف ده. الله تعالی فرمایي چې څوک درود شریف یو وارې ووایي زه پر هغه انسان باندې 10 واره رحمت کوم. په 10 واره رحمت کې مال و دولت، په 10 واره رحمت کې د زندگی اسانتیا، په 10 واره رحمت کې مغفرت، په 10 واره رحمت کې د آخرت اسانتیاوې ټولې شامل دي. نو لہذا دوستانو دا وظیفه زه درته ښیم وي کې خاص کر د جمعې مبارکې په شپه باندې له دې نه ما سوا په نورو شپو او ورځو باندې هم کولی سي، خو په دغه شپه باندې ډېره پرتاثره طاقتوره وي او ډېر ثواب هم لري. وظیفه دا د دوستانو د درود شریف یو اسانه وظیفه ده. دا وظیفه به تاسو سهار راپورته سئ یا د سهار له لمانځه نه بعد 10 واره کوئ. مثلا د سهار له لمانځه نه بعد 10 واره، د ماخستن له لمانځه نه بعد 10 واره. هغه وظیفه کومه ده؟ هغه دغه وظیفه ده: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا مثلا چې د سهار لمونځ دی وکئ 10 واره یې ووایه، د هر حاجت په نیت چې وایه ویې وایه، له هغه نه بعد دعا وکړه، الله تعالی به ستاسو دعا قبوله کړي، الله تعالی به د حاجت پوره کړي. او دا وظیفه خاص کر دغه انسانانو لپاره ده چې چا د حج کار نه برابریږي، څوک د عمرې کار نه برابریږي، دا وظیفه دی کوي الله به د حج او د عمرې کار له یو داسې ځای څخه ور برابر کړي چې د سوچ او فکر به نه وي. ماخستن له لمانځه نه بعد هم پر هغه ځای باندې 10 واره دغه درود ابراهیمي دی ته ویل کېږي چې موږ او تاسو یې په لمانځه کې وایو اللهم صل اللهم بارک. دا 10 واره ووایه، له هغه نه بعد دعا وکړه د خپل حاجت، د خپل مقصد، د خپل خواهش لپاره. انشاءالله الله تعالی به ستاسو د دې وظیفې په برکت سره ستاسو دا ټول حاجتونه در پوره کړي. او چې دعا کوئ
په دعا کې کومې جایز مطالبه، کم جایز مقصدونه، جایز خواهشات سی او تاسو ول الله وغواړي، الله پاک جل جلاله یې در پر کوي. ځکه چې د درود شریف په برکت سره د انسان دعا نه ردیږي، د درود شریف په برکت سره د انسان حاجت نه ردیږي، د درود شریف په برکت سره الله تعالی و انسان ته هر هغه څه ورکوي چې انسان یې ورڅخه وغواړي. نو لہذا دوستانو دا د جمعې مبارکې په ورځ کوشش کوئ چې څومره ډیر یو ویلی سی ووایاست. د جمعې مبارکې په شپه او ورځ باندې دا ډیر به انتها زیات ثواب لري. په دغه نورو شپو ورځو باندې لس واره وایاست، دعا کوئ، ان شاء الله الله پاک به ستاسو دعا قبوله کړي.